نوي اټکلونه ښایي چې سږکال په بریتانیا کې د ځنګلونو اورونه له 40,000 هکټاره څخه زیاته ځمکه سوځولې ده چې د ریکارډونو له پیل راهیسې تر ټولو لوړه کچه ده. کارپوهان خبرداری ورکوي چې بریتانیا د اقلیم د بحران د مخ په زیاتېدونکو پایلو لپاره چې پکې سخت اورونه او سیلابونه شامل دي په بده مرغه چمتو نه ده او بیړنۍ پانګونې ته اړتیا لري. د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې لپاره ډیپلوماټیکي خبرې اترې دوام لري. په ابوظبي کې امریکایي چارواکو د روسیې له پلاوي سره د ډونالډ ټرمپ د سولې وړاندیز شوی پلان په اړه بحث کړی دی. په ورته وخت کې د اوکراین ملاتړ کوونکي اروپایي هیوادونه هم غونډې ترسره کړي دي. د افغانستان د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د استانبول د نړیوال کانفرانس او نندارتون د پرانستې په مراسمو کې ګډون وکړ او دا کانفرانس د سوداګرۍ پراختیا، د اقتصادي همکارۍ پراخولو او په سیمه ییزو نړیوالو بازارونو کې د افغانستان د رول په اهمیت باندې ټینګار وکړ. له بلې خوا د افغانستان د اسلامي امارت د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف د نړیوال بشري سازمان له مشر سره کتلي او د نړیوالې ټولنې او سیمه ییزو هیوادونو سره د افغانستان د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په اړه بحث کړی دی. در حالی که گزارش‌ها از تشدید فقر و گرسنگی در کشور به گوش می‌رسد، دید و بازدیدهای مقام‌های امارت اسلامی برای بهبود وضعیت اقتصادی در کشور افزایش یافته است. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت امارت اسلامی افغانستان در مراسم افتتاح کنفرانس جهانی و نمایشگاه بین‌المللی هلال استانبول اشتراک کرده و در این نمایشگاه بر اهمیت توسعه تجارت حلال، گسترش همکاری‌های اقتصادی و نقش افغانستان در بازارهای منطقه‌ای و جهانی تاکید کرده است. محترم الحاج نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت امارت اسلامی افغانستان با دعوت رسمی دولت جمهوری ترکیه همراه با هیئت همراه در مراسم افتتاح کنفرانس جهانی و نمایشگاه بین المللی هلال استانبول اشتراک نمود. در سوی دیگر وزارت اقتصاد از دیدار دین محمد حنیف وزیر این وزارت با رئیس و مسئول منطقه مؤسسه بین المللی بشردوستانه مرسی کورپس خبر داده است. در خبرنامه این وزارت آمده که در این دیدار درباره تحکیم روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه و جهان، نقش سازمانهای بین المللی در مبارزه با تغییرات اقلیمی و حفاظت از محیط زیست و همچنین حمایت از بخش‌های زراعت و انرژی گفتگو شده است. مؤسسات داخلی و بین المللی همیشه در افغانستان در اقتصاد افغانستان نقش بارز داشته و نقش مؤسسات در از بین بردن مشکلات کوتاه‌مدت اقتصادی، فقر و مشکلات ناشی از حوادث طبیعی می باشد و حضور و نقش مؤسسات در تجارت، صادرات و واردات و پروگرام‌های زیربنای اقتصادی چندان بارز نیست و در این قسمت نمیتواند مؤثر باشد، لیکن در کل موجودیت مؤسسات امری است که اقتصاد ثابت نگه می‌دارد. در راستای جذب و توسعه همکاری‌های بین‌المللی در بخش‌های گوناگون، هیئتی از وزارت صحت عامه نیز به ترکیه سفر کرده تا با مسئولان مرکزهای صحی آن کشور دیدار و درباره گسترش روابط و همکاری‌های صحی میان دو کشور گفتگو کند. موخه د روغتیا په برخه کې د نویو تجاربو ترلاسه کول همدارنګه د ترکیه هیواد له ځینې روغتیایي او علمي مراکزو لیدنه ده او د ترکیه هیواد له روغتیایي او دولتي مسؤلینو سره به هم په دغه سفر کې لیدنې ترسره کیږي. در همین حال برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان هشدار داده که بازگشت 2.3 میلیون عودتکن در روند بهبود کشور را زیر فشار جدی قرار داده و با فرارسیدن زمستان نگرانی ها در این زمینه افزایش یافته است. با این حال مولوی عبدالکبیر وزیر وزارت مهاجرین و عودتکنندگان برای حل چالش های بازگشت کنندگان با معاون برنامه سازمان توسعه ملل متحد یا UNDP دیدار کرده و خواستار کمک در زمینه فراهم کردن سرپناه برای مهاجران بازگشته شده است. این در حال است که همزمان با ادامه تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان و بسته ماندن گذرگاه‌های تورخم و سپین بولدک، بخش عمده از تجارت کشور مختل شده و اقتصاد شکننده کشور با چالش‌های بیشتری روبرو گردیده است. اخیراً و در همین راستا، وزیر وزارت صنعت و تجارت و سایر مقام‌های امارت اسلامی برای بهبود وضعیت اقتصادی به کشورهای هند و ترکیه سفر کردند. د پاکستان پوځي رژیم د افغانستان په خاوره کې په هوایي بریدونو کې د لاس لرلو څخه انکار کړی دی. د دې هیواد د پاوځ ویاند شریف چودري ویلي چې د هیواد ستونزه د افغانستان له خلکو سره نه ده بلکې له حکومت سره ده. له بلې خوا د پاکستان د دفاع وزیر په داس حال کې چې د افغانستان په خاوره کې په هوایي بریدونو کې د خپل هیواد د لاس لرلو څخه انکار کړی، ویلي چې هغه د اسلامي امارت څخه هیڅ ښه تمه نه لري. د پاکستان پوځ ویلي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د هوایي بریدونو او اوربند سرغړونو وروسته په افغانستان کې د وړمې شپې په بریدونو کې لاس نه لري. د پاکستان د پوځ ویان شریف چودري وویل چې د هیواد ستونزه د افغانانو سره نه
بلکې د حکومت سره ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یوناما د بریدونو غندلي او ویلي چې لږ تر دغه 10 ملکي وګړي وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. یوناما د جګړې له ټولو ښکېلیو خواو غوښتل چې د نړیوال بشردوستانه قانون درناوی وکړي او له هر هغه پوځي اقدامه ډډه وکړي چې ملکي وګړو ته زیان رسوي. این اقدامات نشان میده که اساساً پاکستان اراده‌ای در خصوص حل فصل اختلافات نداره، بلکه به دنبال این است که خواستهای نامشروع خود را به صورت قهری و اجباری بر بالای حاکمیت موجود در افغانستان تمویل بکنه. له بل خوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان رژیم د هوایي بریدونو د غندلو پر مهال د یو غیر انساني غیر اسلامي عمل وباله چې له ټولو نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه کوي او زیاته کړه چې پاکستان د لویدیځ پلان سره پښتانه په نښه کوي. یونیسف هم د پاکستان د پوځي رژیم لخوا په بریدونو کې د ماشومانو د مړینې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې پر ماشومانو باید بریدونه ونه شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د پاکستان په هوایي بریدونو کې د ملکي وګړو وژنه غندلې او له دواړو خواوو غوښتي چې د خبرو اترو میز ته راشي. خواجه آصف ویل چې پاکستان د اسلامي امارت لپاره هیڅ هیله نه لري. اسلامي امارت په تیرو 16 کلونو کې هیڅ شی نه دی ترلاسه کړی. نن ورځ موږ دوی په بشپړه توګه له پامه غورځوو او له دوی هیڅ ښه هیله نه لرو. وزیر دفاع پاکستان همیشه با سخنان تهدیدآمیز و کنایه‌آمیز و تشنج در منطقه افزوده و حالا هم که میگوید که از حکومت سپس افغانستان انتظاری ندارد، به این معناست که حکومت نظامیگران پاکستان به حل چالش‌ها و مشکلات بین افغانستان و پاکستان به شکل صلح‌آمیز و از راه سیاسی و دیپلماتیک عقیده ندارند و میخواهند با ادامه تشنج و راه اندازی بمباردمان‌ها و غیره ادامه بدن. د پاکستان د اطلاعات او خبرونو وزیر یو ځل بیا ادعا کړې چې د څو ورځې وړاندې په اسلام آباد په بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د اسلامي امارت په ملاتړ کې لاس لري. اسلامي امارت پخوا هم ورته ادعاوې په کلک رد کړي، خو پاکستان په ځلونو پر افغانستان د امنیت په نه برابرولو کې د پاتې راتللو پړه اچولې ده. اس حملے کی وہ فطر الخوارج دا څرګندونه ده چې افغانستان په دې مسأله کې ښکیل دی او د هغه خاوره کارول شوې وه. هغه کسان چې هلته پناه ورکړل شوې وه په دې برید کې ښکیل وه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځي رژیم یو ځل بیا د دوشنبې په شپه په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو هوایي بریدونه ترسره کړل چې له امله د 9 ماشومانو او یوې مېرمنې په ګډون 10 تنه شهیدان او 15 تنه نور ټپیان شول. په دې وروستیو ورځو کې د افغانانو پر وړاندې د پاکستان اقدامات زیات شوي دي. په افغانستان باندې د هوایي بریدونو څخه نیولې تر توقیف او شکنجه د کډوالو تر شړلو پورې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې د هر وخت په ټیټه کچه کې دي. د پوځي بریدونو پر افغان کډوالو فشار څرکي په سیمه کې د سرحدي او بشري کړکېچونو احتمال نور هم زیات کړی دی. هممهاله د پاکستان د پوځي رژیم له لورې پر افغانستان ترسره شوي هوایي بریدونو سره له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو سیاست لا پسې زور اخیستی. په وروستیو ورځو کې زرګونه افغان کډوال د اسلام آباد، کراچۍ او پېښور له ښارونو نیول شوي، ربړول شوي او په پای کې ایستل شوي. همیشه ښځې، ماشومان او ان خبریالان د پاکستان د پوځ له لورې له زور، زورونې او نیونې سره مخ کېږي او بیا د لنډمهاله کمپونو پر لور لیږدول کېږي. ما چه گناه کردیم که ما را باید دیپورت به اون طرف رایی کنیم؟ ما چه گناه کردیم؟ مثلا یک 5 تا دختر دارم. جامعه خواهشمند است به داد ما برسید. لطفا خواهش میکنم از شما با ما کمک کنید. التماس میکنم به شما با ما کمک کنید. د پاکستان پولیسو د اسلام آباد په ارجنټاین پارک کې د نیمې شپې چاپې وروسته 1590 افغان کډوال نیولي او په جبري توګه بیرته یې ستنېدو لړۍ پیل کړې. نیول شوي کډوال تر لومړني بند وروسته حاجي کمپ ته لیږدول شوي او له څو ساعتونو وروسته د تورخم له لارې افغانستان ته شړل شوي. عین شاهدان او رسېدلي ویډیوګانې ښیي چې پولیسو د عملیاتو پر مهال له زور او تاوتریخوالي کار اخیسته. حدود 100 الی 1.5 ساعت پلیس های پاکستان تمام پارک را محاصره کرده بودند و وارد پارک شدند و بسیار بیرحمی همراه خانم ها و آقایان درگیر شدند. همه را لات و کوب کردند، شکنجه کردند.
په همدې حال کې د پناه غوښتنې د حقونو د څار نړیوال سازمان د پاکستان د پوځي رژیم له لورې له کډوالو سره زور زیاتی په غبرګون کې په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا ډول چلن کډوال له جدي ګواښونو سره مخ کوي او له پاکستاني حکومت یې غوښتنه کړې چې د ټولو اغېزمنو کورنیو امنیت، کرامت او روغتیا خوندي کړي. له دې سره سم د کډوالو د ستونزو د څار کمیسیون ویلي چې په تیرو 2 ورځو کې له سپین بولدک دروازې له 1000 زیات او له تورخم دروازې کابو 2000 افغان کډوال په جبري ډول ایستل شوي او هیواد ته بیرته ستنېدلي دي. مهاجرین افغان زیر فشار میگیره و میخواهد که توسط این فشارها حکومت افغانستان را وادار بسازد تا خواسته های نامشروعشان بالای حکومت افغانستان بقبولانه. د ده په باور د افغان کډوالو منظم ایستل او له افغانستان سره د پاکستان د پوځي بریدونو د اسلام آباد هغه هدفمند هڅې دي چې غواړي پر کابل فشار زیات کړي او د افغانستان پر امنیتي تګلارو اغیزه وکړي. د څمکني په وینا د دې وضعیت دوام کولی شي په سیمه کې د بشري ناورین او سیاسي ترنګرتیا کچه له اندېښنې ډک حدودو ته ورسوي. عزتمند لیدونکو د 2 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښې چارې.